لدی کلی کډوړم راغلم تنگ لبدم نیو هر ورځ په وګړم جنازې د ګلالیو لدی کلی کډوړم راغلم تنگ لبدم نیو هر ورځ په وګړم جنازې د ګلالیو دشپن کش پیلی خاموش درمی شوری ورک شوی دلیوانو پچاہی دا کوچان تختی لکیگ دیو هر دیوال سوری السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د بغلان ولایت د بورکې ولسوالۍ و هغه غمزپلو او سیلابزپلو کورنۍ لپاره چې د دوی کورونه جایدادونه شنه فصلونه هر څه د لاس ورکړي دي نن مو محترمو دوستانو ستاسو د کومک او پیرزوینې له برکته و دوی ته د کور د ضرورت وړ سامان برابر کړی دي چې انشاءالله څو شېبې وروسته بیا دوی ته تسلیم کړو تر څو دوی یو نوی ژوند په دې سامانو سره شروع کړي محترمو دوستانو د همدرد خیریه مؤسسه هر وخت او پر خپل وخت د خپلو بېوزلو غریبو او غمزپلو هیوادوالو لاسنیوی کړی دی نو زموږ هیله او آرزو ستاسو څخه دا ده چې د همدرد خیریه مؤسسې سره خپل پیرزوینې صدقې کومکونه لا هم زیات کړي تر څو د دغسې بېوزلو او غمزپلو هیوادوالو لاسنیوی په وکړو هر هغه څوک چې زموږ سره په دغه نیک کار کې حصه واخلي الله رب العزت به دوی د دوی کورنۍ د دوی اولادونه د هر غم او آفت څخه وساتي او الله رب العزت به په دنیا او آخرت کې کامیابي مغفرت او خوشحالي ورته نصیب کړي دا وطن د میوندونو دا وطن د ملالیو دا وطن شهرت لري په کاکریو میړنیو شکر بدر جان یعنی ما که گفتم همین سیل آمد ناگهان یک بارانی هم تصوکه آمد کس نفهمید کس در کس نرسید همین سیل که آمد برمدگی آمد در تاپو برمدیم ماندگیاش کسی که ماند خانهش اصلا نیست هیچ خانه ندارن بردگیش برد بیچاره ما هم برد یعنی ما 3 بچه دارم 4 دختر شوهر شهید شد بله لوازم خانه داشتین لوازم خانه ما همه تای همین لایس کلان تای لایس شما که دماد در داد ما رسیده در اشکم گشنه و تشنه ما مردم ما رسیده اجر آخرتتان شاد آمین بس هر جایی که هستین موفق باشین سلامت باشین خیلی تشکر در حوزه فلول ولسوالی بورکه سیلاب بسیار خطرناک آمد همه دار و ندار مردم برد چیزی برای مردم باقی نموند تشکر میکنیم از شما که برای مردم که هیچ چیزی برایشان باقی نمانده کمک میکنین و این اجناس را که شما کمک کردین برای زندگی اولیشان اشد ضرورت است برای مردم بعض چیزهای دیگری اشد ضرورت است که از قبیل صرف و این مواد را که شما دارین تشت است سطل است ترموز آب است دیگ است قوری است چایبر دیگ بخار صابون جاینماز بیگ کمپل و یک جوره توشک باز هم به نمایندگی از این مردم تشکر میکنیم که شما کمک انجام دادید خیر تشکر خوش شدیم که با امان خدا مسافر د ترود مایو کچاوین جواد څوک د جواد شو جواد کړي ورته وایا یو افغان د مسافر د ترود مایو لدی کلی کډوړم راغلم تنگ لبدم نیو